خدمت کوي ته پولیس والو خدمت کوي په مور ولا سمه بس بس नहीं मैं कोई कर दो ये बैठे रे फिर वाला कोर्ट ना बोल ना बाकी की ये भाई भाई बेईमान ما कोई कर दो اسلم خان ته کې دا دی د مور په دماغ وکارم اوسې بوزه د مرغو بازار کې کینه ولې شل میټه په پیرا غونډه وزار یو تاسو وزار نه کېږي دا خپل روانه و زه مې خلک ملاويږي غوبای ما کوي کوزه کې خلک دیریږي خبره ته تانه راغره نه غوبای تاس کړي ته یو تاسو کوم ما ته وکیلا تا ته چې وکیل څه څه نه دوړای وای ما ته وای تاسو دومره قدرې مثال خو ستاد مور د تاسو په باټو سرونو وای دا دې د لاسه ور پسات جوړ دی بچي یا بچي دا خو دلې وته ما کړی دي د سکر د خواخې مثال د مور پلار پوه شولې او دنګو دا نه د دې د لور مثال دی او د دې وته چرته د لور په نظر کتلی نن به ولدي جواب نه ورک تا دې خدمت ته نه کړی نه نور خدمت میکړه پلار په کور پاتې شي و زړه ګوتړه مې دلته دا ستله بوجه دا ستله بوجه تا د ماته خبرې دي کور مولا با دا خو نه دی لکه په واک په کنه لا کوم چې ما په کلی کې زما په شان دلاله چا نشته ما ته بچا پیسې ما ما نه رااله را پوګش پښه کوله کې پرې را بوټا یو دوه درې کوم غني راځه بیبي لاس راکې زه راځه خبر تک جنتی الله دې سره خیر پرشته ملګری کی راځه دا دې خپل بیبي ما سره ورخص شو ولی نو طالب ورغله انت مو زي زده ای چرینا څه دې ته بودم دلته کې دي ناست دلته دي ناست اچي راځه بیبي عمل کوم یا ما وګورم نو سړي بیبي ته چې راځه خبر ورته کله کښه یو غوړل چاله د شي ورته ودی دا او چا کجورا بوزه زه ګورم چې دا تاسو څنګه خدمت کوي په ما کې راکې شي په ما کې خبر نه روانه نو کې نه خو ما هم دي تاسو خو دې ویلې دا دا خبره کومه ته وینې دي نو دا کار خپل موري په مخ کړه او کوس په خپل تلې ما بیا به پیغور نه راکو ورشه برابر ته خو خپل زوري سره جګړه کې بد دماغي ورشه دې له سماجه ته خبر روز مونږ خبره ده کومه یو ستا د لاسه تنګ یم پوه شولې که نه غټ پټ سړی ولا خپل بدل ته ولا دې څه پیرا کوي چې سر مې ګرځي تمام لاسته خاون خاطر ته خاون خاون نم دا تمام برباد کا څنګه دروغي ورته د کار کنه تا څه ضرورت چې جګړه کې راتلی تا خو سترغنی مو تختیدل تو خایا دا ولې بدله کوم کا پساله یا دا پتان ترو لګي زما دوګي کوم کوي او دې کتلو چې څوک نو خور ور کوي او ځای کې ولا سم نو ګور د قبيلي چې په بور یاني ودی څوک د لور خور خاوندانی کنه نو هغه په داسې مسلو ته غاړه خامخا یګدي بچي تا خو کورزګارو ټول مرته ته پیسې غاڼه کولې زره پیګار کا کړو مالې دا خوري دې بنده کما ستا حق ادا کو دا څه ما باندې دا فرض چې دستا نکاو کما ما ته دا وایي دا مارا پر چې تا استاد نو یا چې د کلاس پور نو په پوډوري کې ورشه په کنه اسمانونو جوړیږي دا ستا نصیب و چې مال وبراواله ها ویله چې سرشتہ کې په خزه کې ولا ګوره او نور دې په کله ورلته لیما لاړ بشي خو دې وینم لاړ بشي وڅ پاس وبراواله تاسو دا لاس ما باندې دال پیریږي ها تزینا چتا کوتا ولې کوړه ویلا شو کور مې د پرې ما لای دي د بس تاسو ځای کنه دماغ نه خراب یې زمان دي سره او مړ تام په کې سره دا دې راوته تصویر به سوالې کوله دا تصویر کې ستاسو سر مې په دره مات کړ زم داسې په قدر کې کوم استاد ویما
مجاړه کړو نه مې نور خپه کېږي ستا بدل خو دې نه ما واخیستې ده دا خو مې په اسانه معقول نه و هم د نر بچی د نر بچی دا وګوره کېړه هم دلته پاتې شوې خو دا خدای دې خیر کړي یاره خو دوی زما د بچو که نه نو زه هم د سړي بچی نه یم هم دا راته ووایه ته خو ډېر صادق انسان یې ډېر د نیت نه صفای چې څه ګناه درنه شوې چې خپله ښځه درته خدای به وبلا کړې ما د ګناه نه ده شوې تا چې کله دا غوښتې ده ما تا ته وي دا مرداره ماله مه کوه دا پرې غونډ کلي کې چې کوم دی په یو خپه جګړو پسې ګرځي بس جادوګره ده کوډماره ده السلام عليكم وعلیکم سلام څنګه لمي تکړه خوشحاله ما روانو ما پس را روان دي دا ګوره د باندې موټه په بدل غریب را روانه ده ساده ګلي پټوله که څه ووایو نه ناجیه نور توره کو سپینې دا ما ته وایه داسې کار نه دی ګوره د خواښې مثال خو د موري دا خو ته منې که نه او دغه سر یې نه دی دغه دړی سر او ساده ګلو او دغه زما دغه ښځه چې ده ما هندي اوناره وسره او سړی ما معلومې ته ار نه نه غلا ارو ما سره ټوله ګزاره مو ورته وکړه درېیمه میاشت ده چې راغلي د پلار کور کې دیره ده نوره ګزاره څه ته پسې راغلی یم په درنه یم راځه لور یې خپل کور ته په دې خفه نه یم زه چې هر څه کوم ما سره وکړې راګیر مې کړې د لرګونه مې وباسې دې نه کي خو زما دا مور یې ولې واله هذا یو نری انا دوهم او نه خپل بدن نیوالې نو بیا مړه دا چر خو راته وښیه کو دوی ما پرېښودل که نه نو زه به د دې نه نیم پیدا د یوې خرې نه به پیدا داسې مه کوه زلمی ډېر صبر وکړه دا د کور مسله ده چې په صبر وکړي چې خدای پاک نه نه معاف کوم یې خو ستا څه مطلب دی څه به سره وکړم زه هم داسې ار د مور باندې سر مات کړه نه او لاس هم ونه اوتره او ناڼې نه ورسره مور مې تاڼه خو زما نه ربا بیبي داسې کار کوم که نه ډایرکټ تاڼې ته بوځم او راپورټ پرې کوم زویه په دې سپینه جامه باندې داغ ولګي په زندګۍ کې دې تاڼه نه ده په دې داغونه راکېدلي یا الله زما د مخه به زما زوی پړومبي تاڼې ته پړومبي ځل زما وایي بس بیرګي مه کوه تاڼې سره زما ژوند دی خو صرف ذهن کې مینه راتله او هسې نه چې ورنه دا وردننه نه ای نه مې شي ورته کولی هغوی کې دومره انصاف شته په پولیس والاو کې چې ځای نه ځای ته ګوري وما داسې ار دا شونډې ورته بالکل الټه او مخه په جلا شوه او ته ورته انډې په جلا شوې ډېر جاسې را سره ها زه یم خیرې مې ورته کړله وزې خو د بانګونه راځه را په شا شه خپل روانه بل په ټوله لار دې راوستم بیا را په شا شه وایي د مور د خپو د لاندې جنت دی مړومبي ځل نن یو زوی خپلې مور له شکست ورکو دومره خو د الله دب درکړی زویه ملاه ار وروي ها او دا غینه پس بیا هتا نو ذکر سر مې مخ خراب و وکړه ذکر بیبي ته غم مکوا زه به تا په شا ګرځم ما په شا درته وایي چې دا کس نیک عمل او کو شیطانو څوک دا ته خبره وکړه وایم بیبي غم مکو دا غم د مخ نه پرشتو کډوړي دي په بلادو نو خبره سړی توبه ته چې تانه ترازه بس بیا ځان ډېر خیال ساتي دا زمونږ د ځوانانو اولدارا جی دا راته ووایه چې دا داسې ښودري دا ټایرونه ویرونه داسې حساب کتاب دی یاره جي دلته ما مصري خانه نه راکولو کړې دا د ناظم صاحب زوی او یو څلور کسه ورسره نورو په سیند کې کبان نیول غواړم بچې تباه برباد کړه کبانو ناغي رانه وتښتېدله او دا ټوپ او جنریټر مې ترې راوړه ته خو چې د سړیتوب کار نه کړی او نه چې ته کارنامه کړې ده په دې ټایرونو به زه څه کومه کسان دنه وتښتېدل او دلته یې تش ټایرونه ماله راوړل نو زه به په دې څه کوم دا راته ووایه نو خان ته چې په دې کورسۍ کې ناست یې که نه نو لږ ګش لم را سره ځه که نه زه خو یو کس یم دا ما سره داسې 500 نفري وه چې ما به هلته کسان رانیوله ستا خبره صحیح ده موږ د خپل سینیر ډېر عزت کړی دی ځکه دې کورسۍ ته را رسېدلي یو یاره جي ما ته خو چا وي تره پلار په ځای شوي د پلار په ځای دا راته ووایه زه خو د پلار په ځای شوم ته په څه شوې دا راته ووایه یاره جي بس دا ډېره لویه کښاني ده نه نن راته را کښاني ووایه روزانه راته وایه نن یې راته لږه بیان کا یاره جي دا داسې چل شوي و که نه خبرې ته کېده غوږم دا یو کس و هغه څلور مړې کړي ښه او هغه پسې د دې غونډې صوبې پولیس ګرځېدل ښه نو بیا نو هغه چا نه شونې وي ښه صحیح ده ما په یو ورځ کینوي لیزې په هغې کړې ښه دا دونه غټه کارنامه تا کړې وه ته په دې په پولیس کې اغشتې های 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 دې حکومت ته وګوره خو واقعي خبره چې ړوند پاکستان ړوند حکومت دی پېښ شوې ته یې په دې یو کارنامه باندې په پولیس کې واغشتې زه خو بیا هم د پلار په ځای واغشتم مړه جي بس دا قصې پرېږده دا څوک رالي سلام علیکم وعلیکم سلام ابې دې خو راته ابې کې دې خو راته شه ابې
لا بیا کېنه 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 وای کیناسته چېرته شمه زمانه ولې نه جاړي یا به د غلی شي جړاګانې به ملته پورې دلته تاسو سره راغلي موږ ته هغه مسله ووایه څه راغلی وروره یاره خانجي داسې کار دی که ما د غونچه ګل لور کړې ده او اتلې د مور کره خپه ناسته ده نو زما د مور واپسې تلې وه کور ته راوړي ښه نو په دې باندې خلک په بالټي راسره ووځي حوصله پسې ورغلي مزویه هغه انګور مې هلته کېده خلک راپسې خاندي نو مول په درناوي پسې لاړم خو اخي مثال خو د موري او د انګور مثال د لوري زویه خدای پاک د چینار راکړې ټول علاقه یې یا به ته چینار ونه پرېږده خو واقعي د مشره ښځه او ته موږ له رالې قانون پورې اوس موږ پیشه او زموږ کار پیشه زویه نه راځي څوک به نه راځي کور ته پسې تللی وم خپل کور ته راځه ما په کور کې څه کم دی ایسته ایساره کړم یا به تا سره چې ستا دا حل چا کړی دی موږ پیشه او زموږ کار پیشه اوس د قانون کاروئ ده که نه ټیک ده جي اولداره فټافټ د دې رپورټ والا او دستې کې ځان نپري ځان سره بوځه ښه حاجي خان جی زمونږ د دواړو رپورټ والا دایم والی دی سره نه یو تپوس کوم نو چې جړه م کوله او دقلته به هغه هدیره کې ناست وې یو بل ته هم ژړلي وو بس وایه جي ګر داسې تاسو تاڼۍ ته راغلي یې او که په خپل انګڼ کې ناست زړم جاړي په خدای باور ماړه تا کې به هم چلي که نه بې غیرته جي باقي چلم نشته او خو مزدوري ونه کوم جي کار خدمت کوم خپله غریبي کوم جي خو د ماره ښځې دوه پوټه ژبه دی جي جی یو خبره کوم دونه جنتي کس ټول عمر د مور په خپو کې تېر او جي غلی شه زما یو خبره واوره دا دونه نغلی د ډېر بې غیرته چې ته له ښځې نه یارېږې او دلته راغلي موږ ته یریږم ته نه جي یریږم ته نه په خدای باور که خو دومره هم ته یریږم خو ایا را باندې ګرانه ایا د باندې ګرانه ده د نور چا لپاره د باندې نه په سوی مرض تا نه خبرېږم نه دا ټولې ډانجې ګونجې ته کې په دې علاقه کې ته دا مو چې قانون ته پته دا نشته زما ایا کوي زما خاطر کوي پته ده ورته چې په ښځه ذات لاس ورته کول دا سړي څه خوند نه کوي اوس یم زویه ښځه زه ښځه یم زوی په جوس پیږم اشراف خو ورته ما وکړم پسې خو نه راسه راځي کوټماره ده جي کوټماره جادوګره ده راځي یو خبره به راته وکړم تم د خولې نه تیز یې زویه نو څه وکړمه غم دی راسره ګوره پردی لور خور چې څوک کور ته راولي که نه عایشه نو د خپل لور په شان ورته ګوره هله به ستا خدمت کوي ما د قرآن ووایي جي چې د لور نه مې ورته کم کتلي زه راپورټ لیکم چپ ستاسو نوم دی زما جي صدریاب د مور دې څه نوم دی د مور بي جي کشته د پلار دې څه نوم دی د پلار نوم خو بي جي لانچ دا خو پوره پیشري ده د کبانو د کراچۍ داسې حساب دلته جي ایپایار لراغلي پایار لګړي ستاسو سره پاره چې ته سړیتوب نوم نو یاره خانجي یو کار دی پخوانو خلکو جي ټول دغه بدرنګ نومونه خو دروس مونږ څوک دي دا د ما مور ده دلته خلک په کلي کې ټول کلي ورته کشته وایي ناسې د دې نوم خو یې خشتې خو دې په ځای اولداره لګي ورسره غلی شاته پرېږده په یارې والې ته نوم پسې څه خشته و دغه څه کې چې زموږ ډیوټي چې هغه وکړي دا راته ووایه چې تاسو کم کس والې یاره جي یو غونچه ګل دی غونچه ګل او جي ښه بل او دا بیا ساده ګل نوم دی ساده ګل او جي دا ښځې نوم یې فتخورني او جي او جي په قرآني را باندې ګزار کړی دی ټولو ګزار کړی جي په ما باندې د بلاک په څوکه باندې دا ډکړی شوی دي دا وګورئ چې ټول موړه دي کنه کله په کې تیار شي نو ته بېغمه شه ته به داسې نه وي چې ته به داسې ولاړ وې تا به هم څه ناسې چې ګزار کړي به پې کړی دی دا چې کله زاغوی راولم بیا به پته لګي ټیک ته جي خو هم نه مرزي لږ د سړیتوب ژوند تېروې نو چې دا ته سړی وې نو تا نه به ولې ښځه پلار کرتله یاره جي زه سړی مه کنه خو زما ښځه جي ډېره مکاره ښځه ده ما مې دې مور ته هم وې چې په دې بلا مې مړه وه خو پته لګي چې په دې څه کوټې جادو کړو جي او خبره ته کوم زویه چې ستا په مور سړی ګزارونه کوي ته به پې ننګ نه کې یا به دا ولا چا کړی و دا راته ووایه دا دا ما ښځه جي دې مور مې دا هغه ټیم تا ته نه ښکارېدل ما خو ویل چې زمونږ په لار به راشي څه راته یار پته به راشي وشي یا به چې شیشې ته ګورې ځان به پکې ته ښکاري کو پردی لور ته داسې کتل که نه نو هېڅ چرې به هم داسې نه کېدل خو پردی بیا تاسو ته بلا ښکاري زویه چا نه کوله د پلار په کور زړېده مه ویل د ژوند به احساس شي او جي په خدای باور وکړه چې پرون ناپله نو بله په 10 روپیا باندې هغه پوڼې راوړه ویښته پې تورې نه جي هغې مو له ویښته وکړه مشره ښځه د ما نه ډېره مشره ده خو ما بیا هم قبوله کړې ده تبویله کېږې ده اوس دې ولې دا حل دی اولداره د دوی د قصې قطارې پرېږده نه ختمېږي نو سرجي نومونه خو مې ولیکل ولې لیکل
بس تاسو بیغمه شئ حاجي. چې مې اسکې اوس کوره باندې به یاره خو خو دې مو مې پرې مضغوط نه نه بس نشته هغه دغه باورجین بل خوا لېږلی دی د پښتو په معاشره کې دا ډېر بد ښکاري چې د سخر په ځای کې ډېره شي خپل کور ته ولې نه راځي زما په کور کې دانې ډېرې دي اوبه پکې شته بجلي پکې شته هر څه ډېر د زمیندارۍ کور دی هر څه پکې ډېر دي خو د خولې نه تېز یې ننګور سره ټیم نه تېري زه به ډېره ګزاره کوم اوس پسې ګزاره یا کوي. به چې دا ګزاره دې مخکې کړې وه زه کومه خو غې نه کوي سرجي دوی به ناستي زه یم راځه چې چاپه وو چې دا یو کس تېر اوچت کړو ته ځان سره نپري بوزه که نه نه پرې کم نه پیریان بوزم ځان سره زه راځه نه پرې بوزم. دي الله هم خوشاله تاسو کېنئ ښه ټیک ته جی کېنئ مونږ بناستو غم مه کوئ تاسو راځئ جي زه الله هم مچي زه زویه خامخا غم مه کوه بیبي داسې مخرونه پیدلې وویل که نه چې دوی په ژوند ژوندي دوی به یاد ساتي دا به ورته ویل چې داسې پلش دی چې موږ ټول عمر ګزاره کړې هغې د ګزارې په لار نه ده تللې د ګزار په لار تللې وه ډېره ژبه ورته ده بیبي همدې شیشو صاحب راته ډېر تریخ ښکارېده تورو هنر راته ښکاري چې کور ته راځه که نه زویه چې ټپک درنه ونه وایي چې د پلار کور ته د اختر په ورځ لاړه نه شي. پک د کټ نه پس لنډې بازو باسم ایشه بس تاسو چل کوو که نه په دې بل طرف ولې راته وي ګلازه راځه